الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. معزز قدرمند ورنو، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه وی یو سړی و نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تراغی او پوښتنه یې وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای صدقه اعظم اجرا، کومه صدقه ډیر اجر او عظیم اجر او لوی ثواب لري؟ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایله ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقم. هغه صدقه چې تاسې د روغتیا او تندرستی او د صحت په وخت کې خیرات ورکړئ، او هغه وخت تاسې ورکړئ چې تاسې د مال په جمع کولو باندې بوخت یاست او د مال په جمع کولو کې کوشش کوئ، چې هغه وخت تاسې صدقه ورکړئ هغه ډیر اجر او ثواب لري. او دا شان هغه وخت صدقه تاسې ورکړئ چې پر خپل فقر باندې ویریږئ، او یا دا چې تاسې د مالدارۍ او بډایتوب هیله لرئ، په دغه وخت کې تاسې صدقه ورکړئ د عظیم اجر او لوی ثواب لري. او دا نه چې تاسې منتظر یاست یو وخت ته چې یو وخت بیا ورکم یو وخت بیا ورکم، تر داسې حاله چې بیا تاسو ته د مرګ شیبې راورسیږي، نو بیا هغه وخت چې تاسو ته د مرګ شیبې رارسېدلې وي، پښه مې د قبر پر غاړه باندې وي، نو صدقه ورکول بیا تاسو ته ګټه نه کوي، ځکه چې په دغه وخت کې خود به خود دا مال ستا له لاسه وځي، هغه د بل چا په قبضه کې کیږي. نو که هغه وخت بیا ته هر څه ووایه چې دومره فلاني ته ورکه او هومره فلاني ته ورکه، هغه وخت بیا دا ګټه نه کوي. نو معززو قدرمندو مسلمانانو ورونو او خویندو، د صدقې د ورکولو اصلي وخت هم دا اوس دی، ځکه هم دا اوس موږ او تاسې الحمدلله د صحت او تندرستی او روغتیا لرونکي یو، او د فقر د نجات په مقصد د مال د ګټلو په لټه کې یو. نو په دغه وخت کې که موږ صدقه ورکړو نو دا عظیم اجر او لوی ثواب لري. یو خو فرضي صدقات لکه زکات چې د نصاب په څښتن باندې په کال کې یو ځل به دی د خپل مال 40مه برخه په مستحقو خلکو باندې ویشي. بغیر د زکات او صدقه فطر دا نور چې کم ثوابي صدقات دي هغه ډیر اجر لري او ډیر فضایل او ډیر برکات لري. که څوک غواړي چې الله تعالی دته ډیر مال ورکړي، نو هغه دی پر نور بېوزلو او بېوسه او مسکینانو فقیرانو باندې د خپل مال خرج کړي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، ابي هريره رضی الله عنه دا روایت را نقلوي، صحیح مسلم راخیستی دی په جلد 2 صفحه 690 کې، وی قال الله تبارک وتعالى یا ابن آدم انفق عليك. دا پیغام نبی کریم صلی الله علیه وسلم و هر بنده ته ویل دی او هر بنده ته فرمایلی دی چې د الله تعالی دغه پیغام دی چې ای د آدم زویانو، ای بني آدم، ای انسانانو، هغه ته دا پیغام وایي چې ته زما په ضرورتمند باندې او پر مسکینانو باندې فقیرانو باندې زما پر بېوسه بندگانو باندې خپله ګټه خرڅ که، زه به د خپلې خزانې څخه تا لره دنیا درکم او شتمني به درکمه. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم با ارزښته مقوله او دا د قدسي حدیث د الله تعالی د خوا پیغام دی بندگانو ته چې که تاسو غواړئ مال مو ډیر سي، الله تعالی د خزانې څخه تاسو ته مال درکول سي، نو تاسې خپل د دنیا او خپله ګټه سناسه د وس مطابق پر مسکینانو باندې بېوزلو او مسکینانو باندې خرڅ کړئ. الله جل جلاله دې پر موږ باندې رحم وکړي او الله تعالی دې موږ ته خواخوږي را نصیب کړي، او الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپله شتمني او په دغه وخت کې د خپل روغتیا او د صحت په وخت کې صدقه وکړو او د بېوزلو سره مرسته وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. لطفاً د معارف الاسلام د یوټیوب چینل په دې ډول سبسکرایب کړئ.